قصه په پیښور ښار کې د سحر او په چکدره انټرچینج کې د شپې ده. قدرمنو سهار وختي دی کیسه دا ده ګورو چې کوم ځای نه ډرون شاټس واخلو په دې سهار کې چې کوم دی نور راوختو او ډېر ښکلی دی خو کاش چې زما د کیمرې هم داسې رزلټ وی لکه څنګه چې زما د سترګو دی. د شنګلې ملک وی چې زه تا باندې بي ار ټي کې چکر لګوم او ساري را باندې نه اسکه ما بوزي بي ار ټي کې. السلام علیکم جی. It's me early in the morning having no breakfast and going out with this lazy man. I just anxiety and depression regarding their vlogs when we have acclimation test ahead at 2 p.m. for which we are not yet ready. Discussing it with you later. Thank you. پوره د 2.5 غنټو د طویل مشقت نه بعد آخرکار سلیمان ثاقب صاحب چې کوم دی د ملایي سره سره را باندې چیس کوي. Later that same evening دا لږ نور ښه دی خو ده باندې کله ناکله انګریزه خاپیری راځي او هغه چې راشي نو بیا نور ټولو په غوږونو کې لاسې ښودي او دا کوم کسان چې دي دا یې ګواه دي او دا چې کوم دی دا انګریزۍ پنډت دی. واپس روان یم سوات ته. پیښور مې پوره ایکسپلور نه کو ځکه چې د لاګ جوړولو په مقصد باندې پیښور ته نه وم راغلی. په لاره مې خپل انسټاګرام اکاونټ دپاره د چکدره انټرچینج نه څه ډرون فوټاګرافي کوله نو هغې سره مې ویډیو زوم کړلي. تاسو د هغې نه خوندونه واخلئ او تاسو ته پته ده چې د عمران الله میراج په نوم باندې زه په انسټاګرام باندې هم موندی شم. نو که ستاسو خوښه یې په هلته راسره ملګري شئ او د یوټیوب چینل خو ستاسو د مخې دی که د سبسکرایب کولو قابل نو سبسکرایب یې کوئ که نه یې ستاسو خپله مرضي ده او د دې نه خوندونه واخلئ. انشاءالله نور انځورونه به هم ښکلي ښکلي ستاسو مخې ته راځي. په کول او دا چې په یو ټیم 25-30 چینل راکاږي